السلام علیکم. د ویډیو په دې برخه کې به زه تاسو ته وښیم چې د بلاګر سره موږ خپل ټویټر اکاونټ څنګه وصل کولی سو او یوټیوب ویډیوز څنګه پکښې اچولی سو. په تیره ویډیو کې که ستاسو په یاد وي موږ تر دغه ځایه را رسېدلي یو چې زموږ ویب سایټ دا کوم بلاګ چې موږ جوړ کړی دی هغه اوس دغسې ښکاري. د دې دپاره چې زه باید خپل ټویټر اکاونټ ورسره وصل کړم زه باید ټویټر ته ولاړه سم او هلته آنلاین سم. په ټویټر کې زه خپل پروفایل ته ځم او بیا دلته تاسو وینئ چې چپه لاس ته ځینې آپشنز دي چې په هغوی کې دغه یو ویجټس دی. دغه زه کلیک کوم او بیا کرییټ نیو. زه غواړم چې ټوله پروفایل ورسره لینک سي نو دوی ماته وایي چې د ټویټر اکاونټ دغه لینک چې دی دا دلته واچوه. بیا خپل ټویټر ته ځم د هغه ځای څخه خپل اکاونټ لینک کاپي کوم دلته یې اچوم او څه قسم به موږ ته ښکاري. دا خو ډېر زیاته ښکاروي ماته. زه غواړم چې یو یا دوه ټویټس پکښې ښکاره سي او نور چې دی بیا موږ کلیک کولی سو بېرته مو ټویټر ته وړلی سي. نو د هغه دپاره د دې دپاره چې دا ټویټس کم پکښې ښکاره سي که زه همدغه انتخاب کړم په بلاګ باندې دا ټول ټویټس ښکارېږي نو زه به د دې دپاره چې تغییر ورکړم زه باید ولاړه سم سیټ کسټمایز آپشن بیا دوی ته وایم چې راته خپله انتخاب کړي. دوی 200 انتخاب کړ خو زه به 300 ورته ووایم او سور یې 500 او بیا اپډیټ. اوس هلته کوم په بلاګ کې چې زموږ ټویټر ورسره وصل سي بیا به هلته دغسې ښکارېږي. زه دلته دغه یو کوډ یې موږ ته راکړی چې سور یې 500 دی او لوړوالی یې 300 دی. نو کاپي کوډ او دی وایي چې کاپي سو. زه بېرته راځم بلاګر ته او بیک ټو بلاګر او زه لی آوټ ته ځم. په دغه ځای کې اډ ا ګیجټ او زه په دغه ګیجټس کې لکه مخکې چې تاسو ولیدل راځم دغه HTML جاوا سکرپټ دغه انتخابوم. اوس به موږ دغه ته یو نوم ورکړو او دلته به دا کوډ پیسټ کړو بیا سیو. اوس دلته باید زه ورته سیف ارینجمنټ ووایم چې دا کوم تغییر چې ما راوستی دا باید خوندي کړي او زه غواړم چې اوس یې ووینم چې څنګه ښکاري. دغه دی دلته راغی لکه تاسو چې وینئ دغه ټویټس ورسره دلته کنیکټ سول.